السلام علیکم مرګرو د یم امین خان د پښتون ورلد چینل د اړخه تاسو سره مخاطب یم. ورونو موږ دا چینل د پښتو دی، د پښتو څومره ویډیوګانې چې زه تاسو سره شیر کوم د دې لپاره چې تاسو د دې فیسبوک او د انسټاګرام د یوټیوب چې څومره دغه د ټیکنیکل طریقې دي هغه د تاسو ته وښیم. د فیسبوک متعلق معلومات درکمه، د یوټیوب متعلق معلومات درکمه. انشاءالله مزید به زه ویډیوګانې به دې باندې دغسې تاسو څخه خېژوم. خو دا چینل سبسکرایب کړئ، دا چینل زیات تر زیاته شیر کړئ په خپلو ټولو ګروپونو کې، او چې لر او بر څومره افغانان دي څومره پښتانه دي نو دې چینل ته سبسکرایب ورکړئ او د جرس نشان ورسره خامخا ووهئ. نو نننۍ ویډیو ما چې راوړې ده هغه د څه متعلق ده، د انسټاګرام باندې به تاسو خپل یو آر ایل څنګه جوړوئ، کسټم یو آر ایل. انسټاګرام باندې عموما تاسو به خپل https:// او www.instagram.com سره چې کوم نوم یې هغه هم تاسو یو آر ایل دی. خو لیکن که چېرته تاسو نوم پرې نه یې سیټ نو هغه به څنګه سیټ کوئ، د څه اسانه طریقه ده. نو راځئ چې لاړ شو د موبایل سکرین ته او تاسو زده کړئ چې کسټم یو آر ایل د انسټاګرام به څنګه جوړوئ. راځئ چې لاړ شو د موبایل سکرین ته. نو ورونو زه رالم د موبایل سکرین ته او زه به ستاسو ته انسټاګرام افیشل ایپ به اوپن کړم. دلته لاندې کته ښي طرف ته دا زما پروفایل دی، په دې پروفایل باندې به زه کلیک کړم. په دې پروفایل باندې ما کلیک کو، دا د ایډیټ پروفایل لیکلی شوی دی، په دې ایډیټ پروفایل باندې به زه کلیک کړم. دا د ما په ایډیټ پروفایل باندې چې ما کلیک کړو ما ته یو نوې پاڼه کولاو شوه. نو دا د لیکلی دي چې چینج پروفایل فوټو، نو ته دې نه خپل فوټو هم چینج کولی شي. بیا نوم لیکل دی، دغه نوم چې کوم دی نه دغه نیم چې کوم دی لیکلی شوی دی دا به نه چینج کوئ، دا به تاسو هم دغه اوریجنل چې کوم دی ځکه چې دغه یوزر نیم چې دی دا کسټم یو آر ایل ستا کیدی شي، د دې نه به ته کسټم یو آر ایل جوړېدی، دا یوزر نیم به ته چینج کوې. نو دا یوزر نیم چې دی دا ما زه چینج کول غواړم. نو فرض کړو زه دې سره 1 لیکم یا 2 لیکم، نو ما ورسره 1 2 ولیکو. د دې نوم سره نوم خو الریډي ما لیکلی دی، چینج کول نه غواړم، خو زه تاسو څخه ښول غواړم. 1 2 ورسره ما ولیکو. نو بره دغلته د صحیح نشان دی، په دې صحیح نشان چې اوس ما زور کړو نو دا به زما د کسټم یو آر ایل به چینج شي. مخکې چې کوم و د هغې سره به اوس دا 1 2 اضافه وشوي. نو دا طریقه باندې دا تاسو خپل کسټم یو آر ایل په انسټاګرام باندې د خپل نوم مطابق جوړولی شئ. زه یې اوس ځکه نه چینج کوم چې بیا 14 ورځې به بیا دا چینجینګ هي، نو زه نه غواړم چې 14 ورځې بعد بیا زه واپس راشم، زیاته زه به دې نه واپس راشم. او هغه صحیح نشان باندې ما کلیک کو. نو دغه طریقه ده. اوس تاسو خپل لینک کاپي کول غواړئ د انسټاګرام او چاته لیږل غواړئ چې یاره کسټم یو آر ایل تا جوړ کړی دی او تاسو بیا څنګه به خپل هغه لینک کاپي کوئ. نو د هغې هم انتهایي اسانه طریقه ده د دې. نو دوستانو یو آر ایل به څنګه کاپي کوو، نو الریډي د یوزر نیم چې زما دی ما چې کوم جوړ کوو نو دا خو ماته اوس معلوم شو، د دې نه به زه کاپي کوم دلته نه. دې باندې ما لږ پریس کو، نو دا اوس کاپي اپشن راغی، دا به زه کاپي کوم. اوس د دې نه به زه بهر راوځم. زه به ډایرکټ لاړ شم کروم براوزر ته، پای کې بره به ولیکم instagram.com. دا ما ولیکو. د دې لیکلو نه فوراً بعد به زه بیا څه وکړم چې دې سره به دا سلیش ووایم. سلیش چې ما وو اکه کم یوزر نیم چې ما کاپي کړی دی هغه به زه دلته پیسټ کړم. دلته مې پیسټ کو. نو زه به په دې باندې دا اوس زما لاندې تاسو ګورئ کته لاندې زما دا د انسټاګرام مکمل آی ډي راله. نو په دې باندې به زه دلته کلیک کړم. دا ما کلیک کو، دا زما انسټاګرام آی ډي ده بالکل. نو په دې بره باندې زه د سرچ بار باندې بره باندې یو ور زه کلیک کړم. لاندې ما سره آپشن راغی، لاندې زما سره آپشن راغی. نو دلته د دې د ډبل فایل نشان چې کوم دی د قلم سره په دې باندې ما دا لینک کاپي کو. لینک ما کاپي کو. امید لرم تاسو په دې باندې پوهیږئ.
نو دا لینک ما کاپی کړو او دا به زه اوس په واتس اپ باندې خپل فرینډ ته شیر کوم دا لینک نو هغه طریقه مو ګورئ واتس اپ کولاو کوئ او د فرینډز آی ډي ته لاړ شئ او بس دا دغلته لاندې کته به پیسټ کړئ او تاسو ګورئ دا زه ځای د ما پیسټ کو دا یو سلیش په لر کوي دا یو سلیش ټیکټ کوي او ډایرکټ په شیر باندې ګوته وای بس دا واتس اپ باندې تاسو فرینډ ته لینک شیر شو نو تاسو کته چې زما لینک سره دا پروفایل هغه په واتس اپ باندې زما فرینډ ته شیر شو نو دغه طریقه دا د دې د لینک کاپی کولو او په سوشل میډیا باندې د شیر کولو نو امید لرم چې دې ویډیو نو به تاسو ډېره څه زده کړه کړي نو انشاءالله امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډېره خوښه شوي که دا ویډیو خوښه شي نو دا په نورو سوشل میډیا باندې شیر کړئ د خپل فرینډ سره او دا چینل پښتون ورلډ لازمن سبسکرایب کړئ او ورسره د جرس نشان هم دباو کړئ انشاءالله داسې معلوماتي ویډیوګانې به زه تاسو لپاره په پښتو ژبه کې درپېښ کوم د وړاندې کوم به درته انشاءالله ډېر ژر به د یو بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم تر هغې پورې په لوی الله سپارم د الله په امان